اوس بل یو غم شروع دی چرار شریف شهید شوی دی په هندوستان کې چرار دی که چراټ دی څه دی چرار اوس دا پوه نه یم چې دا جومات دی که زیارت دی که څه شی دی خو هره ورځ ویر دی او جلسې دي او جلوسونه دي او چې هله چرار شریف شهید شوی خیال هم دی ورته چرار شریف نن زمونږ د مریانو هم جلوس دی چې چرار شریف شهید شوی که چرار شریف کې لاندې څه وی نو د هندو ټینک به پې ورغلی وی تاسو راشئ چې اوس درته وښیم د سپینې تاڼې سره یو زیارت دی دا سپینه تاڼه دې ځای نه 20 میله زما کلي سره سپینې تاڼې ته مخامخ یو زیارت دا کم روډ چې د کراچۍ هایوې جوړېږي دا زیارت د سړک په منځ کې راغلی او د چینیانو ټینک پې ورغی او بلډوزر په ځای ودرېد نه شو نه کېده چینی وروختو چې ځای ورانو او چې چینی وروختو پې ور مخامخ یې کړو نو په هغه بلډوزر باندې اور ولګېد چینی خو ته وتښتېده او بلډوزر په ځای ایره شو دا دومره لوی هایوې چې جوماتونه یې پکې څومره وران کړل مجبور شو چینیان او سړک د زیارت نه کټ کو او زیارت یې په ځای پرېږدي په کوم قبر کې چې لاندې څه وي په خدای قسم که ته نږدې ورشې فی الحال راشي د ګورنمنټ هاوس په دې خوله کې یو زیارت دی فی الحال دا گورنر هاوس چې جوړېدو او دا زیارت په نقشه کې راغی د شپې ورپسې تلی دی او هغه انګریز ته نیزه وړې ده چې په سینه دې ومنډم که دا زما قبر ورانې سهار له انګریز آډر وکړو چې دلته سپیشل ځای کټ کوي د دې دیوال نه او دا زیارت جوړ کړي اوس هم دا ورشي د انګریزانو جوړ کړی زیارت ته خو ورشه چرار شریف په هندوستان کې شهید شوی دی اوس دوی له بله موقع په لاس نه ورځي د خلکو د راغونډولو د خپل لیډر پناه دپاره نو هله چرار شریف شهید شوی اوس په دې مې پوه کوي چې قرآن شریف ډېر لوی دی او که چرار شریف ډېر لوی دی الله پاک دې د پاکستان مسلمانانو ته هدایت وکړي او خدای دې عقل ورکړي خدای دې دې ته عقل ورکړي الله دې دا د خرونو سرونه تې کټ کړي او د سړو سر دې ورپر خدای وټوندي د سړو سرونه تې ورپسې وټوندي او د عقل سر ورپورې وټوندي چرار شریف ډېر لوی دی که قرآن شریف ډېر لوی د هندوستان د چرار بدل اغستل ډېر ضروري دی او که په پاکستان کې د قرآن بدل اغستل ډېر ضروري نو الله پاک هم د عقل په سترګو ړانده کا چې په ټپو کښېني او نظر هم نه لګي او پاکستاني قومه په ټپو کښېنئ چې لاس تپوي او څه په لاس نه درځي په پاکستان کې هر قدم بیرته قرآن شهید کېږي هر قدم بیرته قرآن ویلی دی حکم یې کړی دی چې قرنا فی بیوتکن اے پیغمبره دې ښځو ته ووایه چې په کور کې کښېنئ بار به نه وځئ نن ټولو ښځو قرآن د خپو لاندې کړی دی که نه
او د لیډرانو ته وایي چې چرار ډېر ضروري دی او که د قرآن دا حکم ډېر ضروري دی. که د قرآن دا حکم په دې ملک نه حاوي کوي نو بیا په اسمبلو کې او په سینټ کې ورسره ناست ولې د ښځې لاندې بیا ناست ولې هغه لیډر په سینټ کې پکار دي چې کوم لیډر د ښځې لاندې په اسمبلی کې ناست دي. وی پوهې نو غسې شه په شرمونو شرمېدل پوس پرې کړو والله چې مې پلاري او دی د ښځې لاندې ناست دي چې زه دی ونه منم. زه به په اسمبلی کې ښځې لاندې ناست یم. نو بار به راوځي جلسه به جوړه کړي چې وروڼو اسلام په خطره کې دی، په هندوستان کې چرار شریف شهید شو. تاسو به وایئ چې روسیا جوړ څه چالو اوس چرار شریف خدای په راسته کې مونږ درته نامه مه اورېدلې وه چې چرار لا پکې څه راوبل. څه ورځې مخکې د هغه بل کیسه وه. هلکه ته د هندو نه څه تمه کوې چې ستا د هندو به د زیارتونو حفاظت کوي او ستا هندو به د جوماتونو حفاظت کوي. دلته تاسو د مدرسو متعلق څه پوزیشن جوړ کړی دی؟ تا خو امریکې سره فیصله کړې ده چې څو پورې ملا ته پیزوان نه اچولی تر هغې پورې مونږ په پاکستان کې په هېڅ بېدینۍ کې کامیابېدی نه. او ملا ته په پیزوان اچول کې داسې ډېر خاورو له لاړه ډېر. لیاقت علي خان ورته پیزوان اچولو هم خاورو له لاړو. صدر ایوب عایلي قوانین جوړ کړي و هم خاورو له لاړو. یحیی خان ورته صاحبه نظام جوړ کړی و هم خاورو له لاړو. بوټو خان ورته نظام جوړ کړی و هم خاورو له لاړو. ضیاءالحق د دروغو اسلام کولو دا دی را روان دی او دې خوا نه راغی او را روان دی او که خیري پې د خدای یو. اما یو خبره کړې وه مالکه د غویانو ګاډي کې سور کړی وی هم اوس به را رسېدلی دی. عام تورو خاورو له لاړو. خیال هم راغی په دې اروان د پاکستان هر حکمران تورو خاورو له لاړو او هغه د دروغو وعدې په سر ماتې شوې دا یې پوره نه کړ. نو قرآن هر حکم هر منٹ پس د خپو لاندې پیمانېږي هر منٹ پس. اوس لمونځ چې وکوئ د بازار ته وځئ خو چې ښځه وګوري نو ته به وایې د قرآن حکم خپو لاندې پیمال شو. داسې ده که نه؟ نو عزیزانو عرض مې دا و چې ته د کشمیر غم جاړې، ته د چرار غم جاړې، ته د هندوستان غم جاړې. ستا په پاکستان کې قرآن سره څه کېږي لګیا دی؟ قرآن غوندې قانون موجود دی او ستا د پاکستان فیصلې د پیرنګي په قانون باندې کېږي. نو په غبرګو لیډران هم کېنه او په غبرګو دا قوم هم کېنه. غم د قرآن په کار دی که غم د چرار په کار؟ اوس غم د چا په کار؟ مونږ چرار په مخه کړی، قرآن هم په ځای پرېښی. قرآن هم وایي چې د خدای په ذات مې دې قسمي که نه رانه په قبر کې جنت ته لاړ شي او نه رانه په قیامت کې جنت ته لاړ شي او نه دې د خدای په مخ کې شفارس وکړه. زه د خدای کلام یم، زه په دوړو کې په المارو کې پروت یم او تا یو ورځ یم زه بیرته نه کړم او نه دې زما په قوانینو فیصلې وکړې، ته به ما نه جنت ته څنګه؟ نو تباه یې غرق یې بیړم غرقه ده. دا تباه او غرق قوم دی. خپل انجام به وګورئ چې څه به کېږي در سره. انجام به وګورئ څو پورې چې قرآن تاسو خپل دستور العمل او د ژوند قانون نه دی ګرځولی. بار ملکونه در کې لوبې کوي، خاص کر امریکا چې ده
الله پاک دې د صفحه هستی نه میټاو خدای دې امریکا تباہ او برباد کی امریکا چې پر زمین موجود وي د مسلمان قوم حال بچری نه خکی او د پاکستان خو به بالکل نه خکیږي ځکه چې پاکستان خو د خدای بنده نه دی هغه د امریکای بنده